بانکي سکتور د هیواد په اقتصادي وده کې د یو بنسټیز سکتور په توګه پرېکنده رول لري او په متحده برخه پراختیا موندلی شي. د دې لید پر بنسټ د افغانستان اسلامي امارت بانکي سکتور په خپلو لومړیتوبونو کې نیولی دی. اغېزناک، خوندي او معیاري بانکي خدمتونه وړاندې کول، د ګاونډیو او سیمې هیوادونو سره د بانکي اړیکو پیاوړتیا، د شفافو حساب ورکوونکو سیستمونو رامنځته کول، خصوصي پانګه اچونه او په دې سکتور کې بنسټیزو اصلاحاتو ته زمینه برابرول یې د کارونو په سر کې ځای لري. د هیواد لرې پرتو سیمو ته د بانکي خدمتونو رسول، د بانکي سکتور په کړنو کې ښه والی په ټول هیواد کې په افغانیو راکړه ورکړه او په راکړه ورکړه کې د بهرنیو اسعارو نه کارېدل، د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانیو ارزښت لوړېدل، د افغاني بانک نوټونو چاپول، بازار ته یې وړاندې کول او په بدل کې له بازار څخه د مندرس بانک نوټونو راټولول او سوځول، د اسلامي بانکوالۍ دودول، د پخوانیو تضمیناتو، طلباتو او تأمیناتو ورکړه، د اداینو او معلوماتي ټکنالوژۍ د سیستمونو پراختیا، انفلاسیون مطلوبې کچې ته راټیټول، د مشتریانو پر امانتونو د محدودیتونو تدریجي کمیدل، په خصوصي بانکونو کې د نقدینګۍ ستونزې حل، مالي قضیو ته په محاکمو کې لومړیتوب ورکول او د بانکونو له لارې د عوایدو راټولول هغه ګامونه دي چې د بانکي سکتور د تقویې په موخه اخیستل شوي دي. هغه عوامل چې د افغانۍ د ارزښت ساتنې او لوړېدو په برخه کې مرسته کړې ده، د افغانستان بانک له لوري د معقولو پولي سیاستونو تطبیق، بهرنیو هیوادونو ته د اسعارو د قاچاق مخنیوی، صادراتي وده په دولتي کچه د غیر ضروري لګښتونو مخنیوی، په هیواد کې د ملي او سیمه ییزو پروژو پیل او د نړۍ له هیوادونو سره له سوداګریزې پراختیا څخه عبارت دي. جوړې بدې شاړې کړم، ښایسته به دې څو چنده کړم.